نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي درې کسان په اکبر کبایر ګناه باندې مبتلا. اکبر کبایر دې ته وایي چې در دې نه غټه ګناه نشته. در شرابو غټه ګناه، در زنا غټه ګناه، در سود غټه ګناه، او په دنیا کې چې څه کبیره ګناه ده هغه غټه ګناه. اول دا دی چې د چا نه مور و پلار راباسي. دا در شرابي غټ ګناهګار دی، دا در زاني غټ ګناهګار دی، او الله وایي دا زه جنت ته نه داخلوم. نبی علیہ السلام وایي تباه دې وي، هلاک دې وي، الله دا شرع راستولی. کوم بدبخته چې د چا په زندګي کې مور او پلار سپین ږیري سول او د ده د عزت وخت رالی، مور او پلار د ده نه ناراض. تباه دې وي، هلاک دې وي دغه کس، او الله به تباه کوي. نن مور او پلار د خپل بچیانو سره په داسې سرو اوښکو باندې ناست. لیکن دا واورئ، ما درته ویل چې د دې سزا به دی په دنیا کې وي، د دې سزا به ویني. د ده اولاد به ده چې د پلار سره څه کړي، ده خو په مزدور ورته ویلي، د ده اولاد به د خپل پلار ته په لیوني وایي. وا به وایي دا تاریخ دی، په دې کې څه پټه نشته که نه. دا واوره هغه سپین ږیري پلار الله وایي ان الجنة تحت اقدام الامهات. جنت ته دې سپېرو پښو لاندې دی، ډېرې مزغله جنت ته دې سپېرو پښو لاندې. هغه یو شیخ مبارک راځي، غټ محدث و، ډېرې شاګردان یې درلودل. د ده دا نن زمانه کې خو ځوانان په دې شرمېږي چې د مور و پلار پسې کښې کار شي. واورې نبي علیه السلام فرمایي یو روایت کې ستا کم چا چې د دوو ورځو په مابینځ کې مور پر دغه ځای باندې مچ کړی یا پلار یې مچ کړی، دا به جهنم په اور نه مازوي. نن د بابا او د مور د دا ځای د مچېدو پر ځای باندې وینې را روانې دي. ظالم خبیث دی، وار یې ور کړی دی. چا چې مور او بابا په دغه ځای باندې مچ کړ، دا واورئ دغه ځای باندې، دا بیا د جهنم ور نه مسه کوي. او چا چې یو دید د رحمت خو خپل مور ته واړوي، داسې څومره ښایسته یې زما مور، په غېږ کې ونیول، پر دا تندي مچ کړ، د یوه حج او د عمرې مقبول ثواب الله ورکړي. افسوس دي پر هغه کسانو چې مور پلار د ده نه کړلي او پریشانه کړلي. هغه خو سمایه ولاړه، حجونه عمرې ولاړه، هغه ځوانان به یې نه وژل. د دې شیخ دا عادت و، ده د خپل مور پسې کښې کړلی بس. بیا به مور په دغه حالت کې بیده کړ، دی به ځینې ولاړی. یو ورځ په کوټه کې د مېلمنو سره په بانډار باندې اخته شي، چې رالی مور او پلار یې دواړه بیده شي. نو یې کتل چې خدای نن خو د خدمت څخه محرومه شوم، زه به څه کوم. د مور پښې یې داسې راوتلې وې سپېرې، لکه دا زموږ ستاسو مندې و پلرونه. ای دا سپېرو پښو قدر وکړئ، د دې قدر وکړئ، د دې لاندې جنت پروت دی. قسم دې مې په خدای که به شي پروت دی. دا د الله د رسول وینا ده، تحت اقدام الامهات، د مور د پښو لاندې جنت دی. وایي د مور پښې ډېرې سپېرې وې، ده ویل چې اوس یې کښې کاږمه را کښېني، دا ږیره را واخېسته، پر دې پښو یې داسې ونیول، پښې ورسه پاکه ولاړه، بیده شو. سهار چې درس ته رالی سبق شروع کوي، یو طالب العلم ولاړ شي. پخوا وخت کې طالب العلمان هم داسې طالبان نه وو لکه دا اوس. هغوی ډېر بزرګان وو، هغوی ډېر تقوا درلوده. یو طالب العلم ولاړ شي ژاړي، داسې په کټ کټ باندې ژاړي. استاذ محترم یوه خبره وکړم، ورته یې وویل، وایي ماښام ما عجیبه به خوب لیدلی. هغه وایي څنګه دی؟ وایي په داسې باغاتو بنګلو حوزو کې ګرځېدلې چې ما در ننه پورې نه وی لیدلې. د استاد سترګو اوښکې تېرې شه چې دا خو د مور د پښو لاندې باغونه دي. استاد چې ژړا که ده ورته ویل، طالب ورته ویل استاذي یا استاذ محترم بل شی مې هم نه دی، په دغه ږیره کې دي یاقوت او زمرد برېښېدل. د ده د خولې چغې ووتې چې دا یاقوت او زمرد نه وه، دا زما د مورکۍ د سپېرو پښو خاوره ده، دا زما په ږیرې کې بنده شوه او د جنت یاقوت زمرد وګټل. ای بدبخته ځوانه، ته نن ولې مور و پلار زیری؟ ته د چا نه پیدا یې؟ دغه بابا دغه مورکۍ چې هغوی به ستا پر لانده ځای باندې خپله پرېوتل او ته به یې وایي چې ځای ته راواړول. اوس خو ځوانان ماډرنه شول، زموږ معاشره ورځ تر بلې پرې پیشینې کېږي. په خارج مملکتو کې د هغه د وخت تېر سپین ږیري د 50-60 کاله چې واوړي، د دې دپاره یو هاوس جوړ کړی دی، بیا یې حکومت پالنه کوي. زوی ته وایي ته ځان په ټینشن کې مه اچو، ته خپل کاروبار کوه، دې زه ساتم.
دا سپین ږیری پلار او سپین سرې مور هلته واچي بیا خوراک وچشک و صفایي وکړي هغه دی د ورځې پیسې ورجمع کړي خدمت د مور و پلار په خدمت باندې نبي علیه صلات وسلام صحابي ته وایي یو صحابي خط ورته راسي یا رسول الله ستا د لیدو ارمان لرم چا چې نبي علیه السلام په سترګو ولیدی هغه الله وایي رضی الله عنهم ورضوا عنه دا د رسول الله صحابي دی ډېره غټه مرتبه وایي ای د الله رسوله ته ژوندی یې زه هم ژوندی یم درځم ستا دیدار کوم چې صحابي سم خو یو اړخ ته زما یو سپین سرې مور ده زما یو سپین سرې مور کوي ده هغه خدمت کوم که ولاړ سم هغه به دغه سپاسي د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي زما دیدار ته مه راځه د هغې خدمت وکړه بیا عمر رضی الله عنه وصیت کوي زما نه وروسته یو کس دلته د عمرې یا د حج دپاره راځي فلانکی نوم یې دی د فلانکي علاقې څخه دی د فلانکي خاندان څخه دی که رالي دعا ځینې وغواړلی امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه ته وایي هغه کوم یو دی هغه د مور د پلار خادم نن ته پیسې باندې خدي تاسو وګورئ نن ځوانان د خپل مور و پلار د خدمت لپاره خلک په پیسو نیسي یا د کلي ښځې ته وایي چې د میاشتې 2 پیسې د کوم زما د مور خدمت کوم لعنت دې وي پر تا باندې هغه مور چې ته ککړ وې ته چا ځان ته نه پرېږدولې ستا د بدن بدبویي پلار هم غورځولې ستا مور تا ته مزدور نه ونیوی ستا پلار تا ته د پرورش لپاره مزدور نه ونیوی نن چې ستا سپین سرې مور ده او خدمت په خپله کوي خالي ته په کور کې ساتې تر دې ته مزدور نیسې دغه ستا وفا ده اول ظلم دا دی د مور پلار سره زموږ شروع دی او په کومه معاشره کې چې باباګان د خپلو بچیانو څخه او په زارۍ وي دا معاشره تباه کېږي د خدای ویږدو ته نیسم د لمانځه نه وروسته دا مور و پلار ته ورسې په پښو پرېږدي د دې نه یې معافي وغواړئ دا ډېره لویه هسته ده